السلام علیکم مختاری چې جوړ روغ اوسئ نن سبق شروع کوم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کو نن د الف توري زده کوو الف توري ښه په تفصیل سره یې زده کوو نو الف ته چې لپاره استفاده راځي الف د الله جل جلاله دپاره راځي الله جل جلاله نو کولای شو چې الف دلته موږ نشته کړی دی د الله د نامه سره موږ الف نشته کړی دی دلته بیا هم راځي پیدا دی دلته الف نشته دی دلته الله الله دا نشته دی الله الله جل جلاله یو دی الله جل جلاله یو دی دا چې دی دا یې یو دا یې د وو دی بیا هم دال دی یې خو نن چې کو نن صرف تاسې چې وکړئ تاسې پر دغه الف باندې د ګورئ چې الف څنګه نشته کېږي یا د نورو کلمو سره څنګه استعمالیږي لاندې چې شته دي موږ د الله جل جلاله بندگان یو شته دي موږ د الله جل جلاله بندگان یو هاتي بیا وایو الله جل جلاله الله جل جلاله یو دی موږ د الله جل جلاله جم چې دی د جل جلاله مخفف دی موږ د الله جل جلاله بندگان یو راځي په دا روزمره کلمو کې موږ چې استعمالو الف څنګه استعمالو دا چې ګوره الف موږ شل دي چې انبر موږ شل دي انبر دا هم د انبر چې اکستی څنګه شلای سو دا هم ګوره الف موږ شل دي بیا دا ان بر دا انبر دلته دا دی انبر الف دی نون دی ب ده واو دی ر ګوره د انبر څخه اول چې دی اول الف دی دلته بیا هم دا چې دی دا ته وایي اره د ارې سره اره په ارې سره موږ الف چې دی کار کړی دی اره سوه دا دی انبر انبر اره اره الف معنا د انبر سره راځي الف معنا د ارې سره راځي او دلته خو الله سبحانه وتعالی د الف سره موږ الله د امر سره موږ الف کار کړی دی نو خدای دې چې الف بیا هم ښه زده سوي او ښه مخکې تمرین پر وکړئ ښه یې ووایاست دا سبق ښه زده کړئ نو تر بل درس پورې د خدای په امان سلام علیکم